باچا خان بابا امن دې ته نه وایي چې د دوو جنګونو په منځ کې کوم وقفه راشي دې ته امن وایي. هغه دې ته بیخي امن نه وایي. هغه امن دا ګڼي چې یو سړی په سیاسي توګه باندې، یو سړی په نفسیاتي توګه باندې، یو سړی په اقتصادي توګه باندې، په ټولنیز ژوند کې، په اجتماعي ژوند کې د هر قسمه تشدد نه ازادي، نو بیا به امني. داسې به امن نه چې مطلب ډز ډوز نه، نو مطلب دې ته موږ وایو چې بس امن راغی. لکه په نن سبا چې د امن کومه معنی کېږي، د باچا خان بابا د امن معنی بیخي هم داسې نه ده. د باچا خان بابا د امن معنی هم د ازادۍ د معنی په شانتې ډېره وسیع ده. بیا یو بله مغالطه د دې سره تړلی کېږي، یا زموږ کشران هغه خلک چې هغه باچا خان بابا دومره نه پیژني، نو هغه یو د پیغورجنه لهجې په شکل باندې چې دی اکثر سیاسي ورکرانو ته دا خبره کوي چې باچا خان بابا خو عدم تشدد کو. د عدم تشدد معنی د هغوی په ذهن کې داسې وي چې مطلب دی سړی بیخي په کټ کې سملي او هېڅ هم نه کوي. عام مفهوم چې کوم خلکو ته کنویک شوی دی یا کنوی کېږي، نو د هغې مطلب دی. نو موږ د باچا خان بابا د نقطې دغه وي تګلاره یې څه وه، بیا دغه ازادي حاصلول، دغه شانتې امن حاصلولو دپاره د هغه تګلاره څه وه، سیاست و. بیا هغه خپل سیاست چې دی هغه پړاو په پړاو باندې څنګه را رسولی دی، په هغې باندې خبره کوو. او د تګلاره د سیاست و، په سیاست کې بیا د هغه تګلاره څه وه، د هغه تګلاره عدم تشدد وه، تر عقیدې تر حده پورې عدم تشدد. خو مخکې د دې نه چې عدم تشدد چې کوم په دې لنډو تنګو معنو کې زموږ ذهنونو ته راغلي دي، موږ په عدم تشدد باندې ځان پوه کول. اول په تشدد باندې پوهېدل ضروري دي چې تشدد څه ته وایي. نو تشدد موږ عام تشدد پیژنو، لکه ټول انسانان یا د خدای پاک ټول مخلوقات چې خدای پاک پیدا کړي دي، په دې کې ډېر کم مخلوقات به داسې وي چې هغه دا مستقیم تشدد خوښوي. فیصل باران په خپل کتاب د باچا خان ځانګړنې د صادق زړک یو کتاب دی، د هغې په سریزه کې په یو ځای کې لیکي، حواله یې سره هم کوټ کړې ده، چې د دنیا په ټولو مخلوقاتو کې د یو د دې سریلنکا یو چرمخکی ټایپ ده، موږ چې دغه لیزرډ وی، او یو هاتي دی، دا صرف اسې په نورو څیزونو باندې حمله کوي، نور هیڅ قسمه مخلوقات مستقیم تشدد نه خوښوي. دو چې څومره هم جنګونه کوي یا جګړې کوي، دا ټول ډیفینسي وي، ځان ساتي. مار هم چې چلاله کوي چې لکه ده ته کله پته ولګي چې زما ژوند په خطره کې دی، نو دی هغه ډیفینسي موډ ته راشي او خپل مطلب دی په هغه مخالف کس باندې داسې اټیک کوي. تشدد هېڅ څوک هم نه خوښوي. یو مستقیم تشدد شکل دغه دی. موږ ټول انسانان لکه اوس چې موږ څومره دلته کې ناست یو ملګري، په دې کې به څوک هم داسې نه وي چې لکه هغه د تشدد خوښ وي. د تشدد یو ساده شکل چې کوم موږ پیژنو هغه مستقیم تشدد دی یا ډایرکټ وایلنس دی. د تشدد یو بل شکل چې دی چې د باچا خان بابا ټوله مبارزه د هغه تشدد نه ګیر چاپېره چورلي، د مستقیم تشدد نه ګیر چاپېره دومره نه چورلي، د یو بل تشدد نه ګیر چاپېره چورلي. د هغې په حوالې سره هغه د عدم تشدد خبره کوي او د هغې لپاره هغه تګلاره مخکې په وړاندې بوځي. هغه تشدد ته موږ یو سختیاتي تشدد، لکه څنګه چې د باچا خان بابا د ازادۍ مفهوم هم دغه چې په ټولنیزه توګه، په اقتصادي توګه، په نفسیاتي توګه، په مذهبي توګه، په هر لحاظ سره چې دی هغه انسان چې په کومه خاوره اوسېږي هغه د ازاد. نو د ده سره ډېر شی تشددونه تړلی شوي وي، او دغه تشدد چې موږ یې د سختیاتي تشدد یا د سټرکچر وایلنس په نوم باندې پیژنو، دا دومره خطرناک تشدد وي چې دا ټولنې تر ډېره حده پورې دا اکسپټ کړی. دغه تشدد چې دی هغه په غیر مانوسه طریقه باندې موږ زه به تاسو ته اوس مثالونه ووایم چې موږ څنګه شکل کې چې دغه تشدد تر ننه هم اکسپټ کړی دی یا قبولیت ورته حاصل دی هغه تشددونو ته. نو دغه ته سختیاتي تشدد وایي. لکه د مذهب په نوم باندې د چا نه نفرت کول، دا سختیاتي تشدد یو شکل دی چې ته یې ستا یو سړی صرف په دې باندې بدل شي چې د ده عقیده ستا نه بدله ده، دی خدای په بل انداز کې مني. یو سړي ته د رنګ باندې نفرت کول چې ستا نه رنګ بدل دی، هغه د رنګ سپین دی یا تور دی یا غنم رنګ دی، خو ستا په دې بدل شي چې رنګ یې د تاس په شانتې نه دی. یو سړي نه یو انسان نه په دې نفرت کول چې جینډر یې ستا په شانتې نه دی، یعنې د ښځو مثال به موږ واخلو، جینډر وایلیشن څومره په ټولنه کې دی، او موږ څومره مطلب د انکانشیسلی یا په لاشعوري توګه موږ څومره منلی دی، او هغه باقاعده د یو کلچر حصه جوړه شوې ده. هغه تشدد تر ننه پورې چې دی هغه کېږي. دا تشددونه چې دي دا د پښتنو په ټولنو کې ډېر زیات موجود اوس هم دي، او هغه وخت کې د دې نه هم زیات و په مختلف انداز کې. اوس د باچا خان بابا مبارزه چې کله شروع کېږي، خان زمان کاکړ په خپل کتاب د هغه ورکوټه غوندې د مضمونو یو کتاب دی،
په هغې کې باچا خان بابا باندې علاوه ورکوټه شان مضمون دی تشدد او باچا خان. په هغې کې هغه لیکي چې د باچا خان بابا مبارزه هغه وایي غربت د ټولو نه غټ سیاستي تشدد دی. غربت پاورټي چې دا د سټرکچر وایلنس د ټولو نه خطرناک شکل دی، ځکه چې په دې کې د سړي انا د سړي ایګو هغه مسخ کېږي. د باچا خان بابا د غربت چې دی هغه هم د تشدد یو شکل ګڼلی دی. بیا د غربت نه د خلکو د رابستو لپاره هلې ځلې هغه کړي دي، لکه څنګه چې اوس مشر په خپل تعارف کې ووایي چې زه دوکاندار یم که نه، او دا خبره هغه تنزل هم وکړه او شعوري طور یې هم وکړه چې د دې په شا باندې هم دا سیاسي سوچ دی چې د نن نه سل کاله مخکې د خلکو اقتصادیت څنګه و او د پښتنو سټرکچر داسې و چې دوکاندار چې دی دوکاندار چاته ویل کنځل و. دا کار پښتنو نه کوو، دا به صرف هندوانو ته سیکانو ته یا دې ته پاتې و. تاسو د پښتنو په ټولو کلو کې وګورئ سرسواته پورې سیټ بچو ته منګوي موږ سره چې کوم هندو کمیونټي اوسېده دا کاروبار ټول د هغوی په قبضه و. نو په دې باندې به خلکو د ځان بد ښکارېده چې څوک دوکانداري کوي. نو دا دوکانداري چې ده هغه ستا اقتصاد چې دی هغه بدلوي. چې ستا اقتصاد بدلیږي نو ستا غربت بدلیږي. چې ستا غربت ختمیږي نو ته د تشدد نه راوځي. کم خطرناک شکل چې د تشدد دی. نو د دې دپاره لارې چارې لټول. نو باچا خان بابا په خپله باندې دوکانداري کړې ده. پاشتغر کې د هغه د ګوړې د منډۍ پرانسته چې لکه زه د بارام خان زوی یم، زه د چارسدي خان یم، پښتون یم، محمدزي قبیلې یو غټ سړی یم، ګوره زه کار کوم. هغه به چې کم کار کوو یا کم میسیج به چې خلکو ته ورکوو نو هغه به د خپل ذات نه شروع کوو. نو د هغې په رنګ کې چې دی بیا خلکو هغه کاروبارونه شروع کړو. یا بل مثال یې داسې هم کیدی شي چې لکه موږ ووایو چې چمایران خو د پښتون وطن په هر کلي کې په هر وډ کې اوس هم و، پخوا هم و. د چارسدي سپلای برانډ ولې و؟ ساده مثال. نو په اشتغر کې د بابا اثر زیات و. هغه چمیارانو چې دی هغه د دغه وایلنس د دغه سټرکچر نه خبر شو چې لکه دا کاروبار چې دی په دې کې خو زما رزق دی، دا خو ما د غربت نه ساتي، دا خو زما ماشومان زما راتلونکي نسلونه د غربت نه ساتي، په دې کې د سپکوالي څه خبره ده. نو هغه د خپل کار سره وتړلی شو او نن هم د چارسدي سپلای چې دی هغه برانډ دی. هر ځای کې چې جوړېږي خلک وایي دا 400 والي سپلای دي، په من کې به تقریبا 80% خلکو اوس هم پخپو کړي. همداسې ده. دا د هغه یو د غربت د تشدد یو بدترین شکل ګاڼه. بیا د باچا خان بابا مبارزه چې باقاعده شکل اخلي او هغه لاول ځان د ټولنې په سټرکچر باندې پوه کوي، د انګریز استعمار دلته کې دی. نو هغه ګوري چې سیاسي لارې خو شته، سیاسي لارو ته به خلک څنګه جوړو، خلک به څنګه سیاسي کوو. نو هغه په هغې کې ګوري د تشدد یو بل خطرناک شکل جهالت، یعنی بېخبري یا جهالت یا ځان نه خبرول، د علم نشوالی. جهالت د تشدد یو بل بدترین شکل دی. نو باچا خان بابا چې دغه ایډرس کوي دغه جهالت دغه اګنورنس، نو د هغې دپاره باقاعده هغه انجمن اصلاح افاغه نه هغه جوړوي او د هغې مقصد صحیح د خلکو اصلاح کول او سکولونه جوړول. اوس د باچا خان بابا سکولونو ته چې موږ ګورو په هغه وخت کې د یو شمېر په لحاظ سره 114 یو شمېر په لحاظ سره 120 چې په دې باندې ډاکټر سهیل PhD ده د باچا خان بابا په تعلیمي خدماتو باندې. نو مختلف قسمه شمېرې دي، خو مطلب دی موږ په اسانه دا ویلی شو چې د 100 نه زیات سکولونه وو. د دغه سکولونو مقصد هغه وخت کې زموږ سره میشتري سکولونه هم دلته په دې وطن کې د انګریزانو سکولونه مو، خو د انګریزانو سکولونه د څه لپاره کلرک پیدا کول، وکیل پیدا کول، بل استاد پیدا کول، بل پیدا کول. د باچا خان بابا سکولونه هیڅ چېرې هم دا نه و. هغه استاد او کلرک او دا نه پیدا کول، هغه سیاسي مبارزین پیدا کول چې دا خاوره غلامه ده، دا د انګریز د استعمار لاندې ده. نو د دې دپاره سیاسي مبارز پکار دی او دا خلک د دغه تشدد نه خلاصول دي په یو انداز باندې. نو هغه سټایل چې دی هغه د سکولونو په شکل باندې شو. دا خبره خلک رالی یا ډېر چې د کم ډېر نیرو مایندډ یا نیرو سپیکټرم والا انټلیکچوال چې کومه طبقه د اکیډیمیا ده، نو هغه وایي چې باچا خان بابا خو صرف پالیټیشن نه و، هغه خو یو ریفارمر شو. دا هغه ریفارمز کول، دا ریفارمز بیخي نه و، دا د سیاست تګلارې وې، تشددونه پېژندلو او تشددونه ختمولو طریقې وې. یو مبارز ګروپ لکه اوس چې موږ وړاندې ځو چې انجمن اصلاح افغانه پښتون جرګې ته بیا څنګه کنورټ کېږي. نو هغه سکولونه جوړول. بیا د سکولونو کمال دا و چې په هغه وخت کې باچا خان په خپله د انګریزو په سکول کې سبق ویلو تر 10مه پورې. بیا د هغه ورور چې کوم مشر و ډاکټر خان د بمبئی کالج نه MBBS کړی، بیا د هغه دپاره
MRCP دپاره انګلینډ نه هغه سبق ویلو میډیکل سپیشلیسټ هغه وخت کې د دوی دومره وس کېده چې دا خپل ماشومان هم په هغه سکولونو کې داخل کړي. خو په عثمانزو کې چې کوم لاولنی آزاد مسلم سکول جوړېږي د هغې لاولنی انرولمنټ چې کېږي د هغې لاولنی طالب العلم چې دی 4 کلن ولی خان په خپله یعنې د هغه خپل زوی ورسره غني خان دا د هغه ګریټنس و چې هغه مبارزه د خپل کور د خپل ذات نه شروع کول او د خپل ذات نه علاوه بیا د خپل کور نه شروع کول. نو د جهالت په خلاف باندې چې دا مبارزه چې دغه شروع کېږي بیا وړاندې ځي خلک رو پوهېږي چې کله علم راځي پوهه راځي شعور راځي نو بیا پوهه راځي بیا سړی پوهېږي چې زما دشمنان څوک دي یا زما خاوره چا قبضه کړې ده هغه د دغه وایلنس نه د وتلو کوشش کوي. نفسیاتي طور هم داسې ده. دغه 7 کالو د کال 1919 نه شلو نه بیا تر 20مه کې پښتون جرګه جوړېږي. پښتون جرګه بیا په دې باندې جوړېږي چې اوس د پښتنو په منځ کې چې کوم خپلې مسلې دي قبایلوي مسلې دي د تپو مسلې دي د خیلونو مسلې دي د ځمکو مسلې دي او په دې باندې په سلګونو کالو نه چې جنګونه روان دي د نیکه دښمني چې دی وسیته پاتې د هغه نه ختمېږي نو دغه اصلاح کول دي. ځکه چې ته کله دا قوم د دغه وایلنس نه راو نه باسي نو ته د یو غټ دښمن نه چې د هغه په سلطنت کې تر هغه وخته پورې چې نور نه پرېوتو ټوله دنیا هغه قبضه کړې وه د هغه نه ته ازادي څنګه حاصلې چې تا سره داسې روان جاړ مات رامات قوم نو هغه د اغزي خلکو په منځ کې اصلاح کول پښتون جرګه جوړېږي. د پښتون جرګې د جوړېدو سره سم هغه وخت کې داسې یو سایکي وه د خلکو لکه څنګه چې نن ده لکه د نن سایکي دا ده چې صاحب ناست دی چاته انګریزي ورځي نو دا ډېر قابل عالم سړی دی ښه خبره ده ژبه زده کول خو یو سایکي خو ده که نه ټیک شو چاته اردو ورځي یا زموږ په سکولونو کې یو قسمه دغه دی چې استادان د ماشومانو سره په اردو کې خبرې کوي. په هغه وخت کې د ژبې په لحاظ سره هم داسې سټرکچر و چې خلکو به پارسي او عربۍ ته زیات میلان چا به چې ښه پارسي ویلی شوه یا به پښتو کې د پارسۍ ګران ټکي رامنډل دا ویل په خبرو کې د کول نو دا باچا خان بابا دا خبره محسوس کړه چې په دې حالاتو کې دا خلک د خپلې ژبې نه څومره لرې دي. نو په کال 20م کې پښتون جرګه جوړېږي په کال 1928م کې یو کال پس د پښتنو لاولنۍ میاشتنۍ رساله شروع کېږي پښتون چې هغه تر ننه پورې دوام لري اوس هم چاپ کېږي. یعنې دغه رسالې زموږ سره دریم دور څلورم دور کې چلیږي په منځ کې پابندیانې بنده شوي بیا شروع شوي مدنه شوي بیا شروع شوي خو دا په 4م پړاو کې ده اوس هم چاپ کېږي. دا د کال 1928م ده. سړی سوچ په دې باندې وکړي چې د نن نه پوره 90 کاله مخکې د پښتنو د لیک لوست دغه به څومره و ریشو به څومره وه د هغې دپاره دا سوچ کول چې باقاعده د دوی یو آرګني دغه په شکل کې د جرنالیزم په شکل کې د اخبار په شکل کې نو هغه رساله به چې دی هغه چاپ کېده هغه بیا حجرو ته تله یو کس په لوستونکي و ټول خلک به لکه څنګه چې موږ ناست یو کس په لوسته او نور ټولو به اورېده نو په هغې کې به چې کم د دغه پښتون جرګې کم میټینګ به شي د هغې خبرې به پکې وي کم چې پېښور ګیر چاپېره چې کم د دې تنظیمونه و د هغې خبرې به پکې وي. دا په دغه وخت کې د دې سره سره یو کار بل هم کېږي چې زموږ سره خو د فوک ادب را روان دی د زرګونو کالونه څومره چې د پښتون جوړ دی دومره فوک ادب جوړ دی که نه لکه مستې منګې بر وړی دی زړه مې دلبر وړی دی که نه ټیک شو توره بارام خانه نوابه او څڼې دې غوړی که چې باد یې رپوینه پښتو فوک و فوک په شکل کې موږ سره سندره وه ځکه چې اجرا باده وه رباب و منګی و. اوس دغه فوک دا شاعران دا باقاعده یو سیاسي حالت ته راوستل چې هغه په دغه فوک کې یا د دغه سندرې په هم په دغه سټرکچر کې نوې تجربې هم وکړي د نورو ادبونو هم خبر شي او د خپل قام قبیلې د خپل قام د ستونزو او د دې مسلې پکې هم شعر ته راشي ځکه چې روایت خو موجود و پروګریسیو موومنټ په کال 1913 کې شروع کېږي د رشیا نه چې دغه راځي پروګریسیو موومنټ د طریقې پسند د په اردو کې موجود و 1913 کې فیض احمد فیض او فراق ګورکپوري دا چې کوم خلک وو هغه څیز بیا دلته راوستل دا د یو کمال و د تشدد نه د خلکو د خلاصولو